ته په لګ مخې ته کېده ټیبل باندې ته ګوتې نه ونه لګي ښه فتلقى آدم پس اذکر حضرت آدم علیہ السلام من ربه درخلنا کلمات یوسو خبری فتاب علیہ احسانو کو اللہ پدبادلی انہو هو التواب الرحیم اللہ توبہ قبل ان کے دیر زیاد مہربان دے آیت کریمہ کی دو خبری آغا ستاسو دو پاردیری اہمی دی یو دادے چی فتلقى آدم من ربه کلمات تعین الکلمات چی آدم علیہ السلام دا اللہ پاکنا سمر کلمی از دکڑی دی او آغا کمی دی دا پا آغا وقت کی چی کل حضرت آدم علیہ السلام را کشو او دے پریشانو ناغ پریشانی اللہ پاک دا ختم کڑا بسبب کلمات حاضی ابن کثیر وی 200 کالا آدم علیہ السلام جڑلیو بعض علماء وی 300 کالے جڑلیو حکمت قرآن والا مبالغہ کردہ وی دومره جړلیو چې داغه په اوخ کو باندې ونرا سو کېدلې وي صحیح خبر دا ده چې د دې تعین نشتا شریعت کې آدم علی السلام څومره جړا کړي و هیڅ یو حدیث پرې کې نشتا البته خفګانی کړو نو مبالغه پکې چې کوم روایتونه دي موضوعي دي خاص کر جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه ذکر کړي خپل تفسیر کې اغه کلمات سدي چې آدم علیہ السلام ذکر نو عبد الله ابن مسعود سے عبد الله ابن عباس امام مجاہد امام مقاتل او قتادہ جمهور صحابه کرام داوی مذهب دا دی چې کلمات د سورۃ اعراف کې نمبر آیاتو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دویم قول بعض مفسرین وای چې د کلمات نه مراد داو عبد الله ابن مسعود سے رضی اللہ عنہ نے دا روایت شتا دور منصور کی بحر محیط دوالو کشتا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا الہ الا انت دا کلمات لا الہ الا انت فاغفر لنا دا کلمات سوک پکی دا ہوئی سوک پکی نہ ہوئی دریم قول پکی دا دے دام دے ابن عباس قول دی چې د کلمات نه مراد صرف لفظ سبحان الله او سلورم قول پکی دا دی چې د کلمات نه مراد آغا توبہ قلبی او لسانی وا بعض علماء وی چې الحمدللہ او بعض علماء وی چې ذکر د الله پاک یو روایت راځي ډیرو کتابونو کې شتا روح المانی پقیل سره ذکر کړی دی او دوری منصور کې مشتا مخکینی تفاسیرو کې د عربی شتا چې اللهم انی اسالک بحق محمد صلی الله علیه وسلم مونږ وی دا د عقیدی مسله دا او دا روایت چې کوم دی دا موضوعی دی موضوعی ذکر دی چې په دې روایت کې عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم راوی دی عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم امام ذهبی رحمت اللہ علیہ داغ میزان الاعتدال کتاب دے ناغوی دا واحد رسڑے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ
لسان المیزان کې وایي چې دا عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم دا دروغجنو. دارنګ شیخ البانی رحمت الله علیه دو کتابونه دي، یو سلسله د احادیث صحیحه او دا یو موضوعی احادیث را جمع کړي او دا حدیث په کې جمع کړي. دویم راوی چې کوم دی پدې کې ابو مسلمہ نو دا دروغجن دی بلکې ډېر کاذب سړی دی. او د متن په لحاظ دا دریو کتابونو کې شته، یو حاکم یو د امام بهقی دو کتابونه دي او یو د ما چې مخکیات کا دور منصور. نو دور منصور هغه تفسیر دی، تفسیر ته اعتبار نشته. او د حاکم باره کې محدثین وایي چې دا د ذهبی د تعلیق نه غیر صحیح نه دی، د رتب او یابس جمع کړي. او دا بل چې کوم دی امام بهقی رحمت الله علیه دا د څلورمې صدۍ عالم دی، نو لہذا دې ته اعتبار نشته. بیا د اسماء الرجال تقریبا 45 کتابونه هغه په دې راویانو باندې جرح کوي، خدا موږ نه ذکر کو. بهر حال د کلماتو تحقیق معلوم شي. دویمه دا ده چې انه هو التواب الرحیم، د توبې د قبولیت لپاره د الله رب العالمین د رحم د متوجه کېدو لپاره چې زمونږ استاد ګناونه ختمي نو هغه یو څو شیان دي چې ګناهونه ختمي، هغه یو څو شیزونه دي. دا څه کارونه موږ له پکار دي چې پاغي کې موږ خپل د ګناهونو معاف شي. نو علماء لیکلي دي یو توبه ده، لکه دې آیت کې ذکر دی توبه و اباسی. تانوی رحمت الله علیه لیکلی دي چې کله یو سړی نه ګناه کیږي او کنه دې به هر ماقام الله ته توبه وباسي، یعنی چې کله وای نیک عملو کې نو دا غینه پس پم توبه وباسي. اوس دا موږ درس وکړو نو دا موږ ګناه نه کړی، خود دې نه پس هم توبه استل پکار دی. ولی که زمونږ نه داسې غلطي شوي او پاغي الله خپش نو ته به توبه وباسي. د مون نه پس هم توبه وباسي. بعضې خلک وایي که نه مونږ څه ګناه خو نه کوو څنګه توبه وباسي، نه، په هر وخت کې به توبه وباسي. دویم د ګناه د ختمېدو لپاره استغفار دی، چې انسان استغفار وایي نو د الله پاک ګناهونه ختموي. دریم سبب هغه نیکی ده، انسان نیکی کوي د ګناهونه به ختميږي. او څلورم مصیبتونه دي، د سړي باندې مصیبت رااله، تکلیف پر رااله، مالی جانی د بدن د کور غم دا شزونه پر رااله، نو دې سره د ګناهونه ختميږي. سړی ته غم ورسې کنه نو انسان خو په ظاهر ډیر خپای چې ګنې ما ته غم ورسید، خو پدې کې الله رب العالمین د تر ډیر غټ مقام ورکړي. نو څلور شو پراتلو د مصیبت سره د انسان ګناهونه چې کم دی هغه ختمي. او سره پنځم د ځمکې پراتلو سره کله چې انسان په قبر کې کېښودی شي مسلمان او په د باندې ځمکه رااله د یو طرف نه د بل طرف نه، او د پختۍ ماتې کړي او د پختو نه ټقا ویستا، د ګناهونه معاف کړه، د ګناهونه معاف کړي. شپږم نمبر د قیامت هغه سخترین ورځ چې کله د قیامت شپېلې والی شي او خلق بیوش را پریوزي، نو په دې باندې انسان گناهونه معاف کیږي، انسان په گناهونه ختميږي او دې په الله پاک ته نزدیکی. دا یو څو اسباب علماء لیکلي.
بهرحال دا تواب صيغه د مبالغه ده. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. الله وی بار بار زمات نن دی ګناه وکړه سبا معافي غواړه زه ته معافي کوم، سبا دی بیا وکړه بل سبا بیا معافي غواړه. روزانه د الله دربار کلاو دی. یو کار دی چې د مرګ پورې کلاو دی، چې کله مړ شي بس دروازه بند شوه، نه به ډوډۍ خوري او نه به چیس کی او نه توبه قبلی. بس بیا توبه موبا بس رجسٹر بند شي. یو کتاب لیکلی دی چې د مرګ سره د رجسٹر بند شي مگر یو پانه کلاو، یو صدقه جاریه را، یو چې د زوی عالم کو او یو چې د علم خدمت وکړو، لکه شاګرد پرې خو د وغه د قران درس کو نو د قبر ته الله پاک هغه پنشن بجاری او ساری. اللهم اجعلنا منهم. نو دا آیت کریمه شو. فتلقى باب تفعیل دی، فتلقى د مزیدنا او چې کله مجرد شي کنه اکثر د طالبانو خبره پکې زکوم نه زکه شي نو د مجرد باب نه چې راشي نه بیا د ملاقات لپاره راځي او دا باب تفعیل دی. نو فتلقى از دکیدل وانك لتلقى القران از دکول او په تکلیف سره از دکول، پچا سره تکلیف کے ساتھ سیکھنا ہوگا. ذکر قرآن شریف تے از دکول سربا تکلیف برداشت کے. امام مجاہد وی العلم بالتعلم، علم بجوندے ساتھی غرائب القرآن وی نو دے دا جوند پارس شیر تعلم دے چتا از دک کنا ندس نچ بس کتابونه پالماری کې بند کو جرنده او تو په سکول کې ماستر شټی پیټی شو بس په 50,000 روپۍ باندې ساين کوا او بس خپل مزه چرچ کوو چې کله بوډا شي بیا جاړه. نه 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 دا څه خبره نه ده. ته چې کوم کتابونه دی ویلې دي دا امانت ته، دا خدای هغه پیغمبر امانت ته چې په عرفات کې صحابه کرامو ته حواله کړو. دا څنګه دی چې مونږ ته د بخاری سند شیخ صاحب راکو نو او داغه هغه دستار بندي کولا نو ولدا هغه دستار دی چې نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته حواله کړو. نو الحمدلله الله دې په کراټینګ کې لوی نه کو نس حالات نه الله او ساتي چې هغه درس نه انسان اوزي بس سره روټي بخوري سره ترکاری بخوري د سارا غما خام پر د ما خام هغه سار خو درس پکې ځکه العلم بالتعلم مزي او چرچی دواړه نه کیږي چې ته دې مزیم چې کې او ته دې چې کم ده د قران او د حدیث درسونم کې دا خامخه تکلیف وي. نو فتلقى از ذکر آدم علیہ السلام نو فتلقى باب تفعیل دے پر تکلیف از ذکر من ربه درخلنا کلمات یوسو خبری آغا دا مغفرت خبری وی آغا دا بخن خبری وی فتاب علیہ نو احسانو کو اللہ پدی آدم علیہ السلام زکا انہو هو التواب الرحیم. مفسرین وی دا باز پخلق اللہ پاک دا سے اثر ہے یو غصه سره ده لکه په مثال ویم نبی کریم علیہ السلام ډیر زیات غصه و بر بالا خانه کې ناستو د خپل بیبيانو څخه په خبره باندې نه لګي خبرې نه کولې چا سره. عمر فاروق رضی الله عنه رااله وریو جی اجازت را کش درشه وې ته وی چراشي. عمر فاروق صاحب چوکتل د حضرت انداز وکتل هغه خپاو سره خامہ خپويږي. عمر فاروق صاحب دا خبر وکړه چې دا د پیغمبر پاک د طبیعت خوشاله کی. عمر فاروق صاحب ورته وی د الله نبی یو خو دې خزم لري تنگ رالو وي موږ نه دنیا غواړي دا خبره وکړه. نو نبی علیہ السلام دا شو کتل نو مسکین شو ولوم دا قدا کنه دا ګور زما دا خزي زما دنیا غواړي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بي چې کم دا حفصه دا لوروا نو هغه تیرا دې باندې شروع کړی دا وخت مناسب چې کوم خبره وي هغه ورته وکړي. ابو بکر صدیق صاحب حضرت عائشہ ته خبره وکړي چې تاسو ولې پیغمبر تنگوي چې تاسو دنیا غواړي. او خيار سره عقل ډیر زبردست شی دی. شیخ غلام الله خان رحم الله فرمایا کرتے تھے د من علم د چټاکي علم سره من عقل پکار دی چې ستا سره من علمي
خو عقل د سچټاکي دومره کار معاشره کې نه کیږي چې ستا سره عقل ډيري او علم در سره کمی نو ته بزلنده ستوري نو دا مطلب سړی موټ ته ګوري کنه یو سړی غوسه دی نو ډایرک کوته نه وي چې دې مسلې څه جواب دی او ضرورت وي تعلیمي دا نو ته بزان لم کارو ګوري غلب هم کارو ګوري اب شرط بلډ پريشر مریض نور هم پس خراب کی نه 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 طریقہ سلام هغه داس یو خبره د خوش طبيعتي چاته ته په خبرو کې راشي دا غینه بعد بیا تاسو کول صحیح دا نو دا فتاب علیه ګور ادم علیہ السلام الله توي ربنا اے زمونږ ربا ظلمنا مونږ ظلم کړو دواړو په خپل ځان یا الله کته مونږ ته بخنه ونکي نو مونږ وتا وانیان شو نو ته کله چې ته خپل واز کړه او لاسونه اوچت کړو نو دا غي نفس وی فتاب علیه دا الله رحمت ته رست متوجه شو دانا شیخ صاحب خبرو کو د وسا چې ته د بلستان نصر روشت کی چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا نه نه د بلستان نه برادانګي یا خیخنای کی براودانګي او دسبو کی دغلتو پجانی ما زودريږي او برکات منګو کین بیا وې چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا اسنه چې خپېګم چې تاجود ټیم دی خو یا الله ربنا ظلمنا انفسنا نه دا فتاب علی د پار تکلیفونه دي کنه برداشت کېوا نو فتاب علی احسان کو الله پر حضرت آدم علیہ السلام ولدغ الله انه هو التواب الرحیم دا توبه قبل ان کے ډیر زیات مهربان قلنا اهبطوا منها جميعا دا صرف د تاکید د پار دی دو خبرې په دې آیت کریمه کې دي اول ترجمه بیا مختصر دو خبرې قلنا اول منغا اهبطوا كشي منها د دې جنت نا جميعا طول فاما ياتينكم مني پس هر کلا چراه تاسو ته زما طرفنا هدن سے هدایت فمن تبع هدايا چاشي تابعداري وکړه زما د دین فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نبير پدوی نبيدي غمجن نبيري نبغمي من كان الله كان الله له هغه څوک چې د الله شو الله دا هغه شو اوس تفسیر قلنا اول منغا په دې باندې اول سوال دا دی چې مخ کې وای وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو او دلته بیا وای چې اهبطوا منها جميعا تکرار څه فائدہ دا نو ما تاسو ته ویلو چې تفسیر کا مثال ہے جرنل سٹور تفسیر والے یو وای چې د مخ کې دا مطلب دی چې د لومبي اسمان تراکو شو دویم دا مقصد دی چې زما کې تراکو شو نظم چې دا مفسر خو صفات شه ابن کثیر خدای وړاندو چې دلته ورته ویل چې ولکم فی الارض مستقر زما کې تکوشه پس مکه کې اوسېګا نو ابن کثیر خطا شه دا جواب صحیح نه دی ها دا علامہ علوسی رحمت الله علیه جواب کوي وې دا تکرار دی یعنی زیب خامخا په جنت کې د فریدم نه د جنت نه بخامه خکوزیږي سوال پیراتا یا الله ذلیل می کوزه سشل می کوزه جواب د پاره د قانون دی کوزو ډېر د قیمتي خبره دی یا الله ولی می کوزه جواب قانون در کوم کنا بل سوال یا الله قانون ولی راکې بابای کنا قانون زکه در کوم چې بابای د خلکو رهنمایي وکي رهنمایي په پس کې په قانون بکې د خلکو رهنمایي پکار ده پس شي پکار ده په قانون د دې وجنا دا درې خبره په آیات کې ټوس خبرې دي ازدا شو کنه آدم علی السلام په دې طریقه راغی نو فاما یاتینکم منی هدن چې هر کله راشي تاسو ته زما طرفنا دا مخ کې هدن نه کړه ده او دارست هدن چې کم ده د معرفت ځکه دا اضافت پکې ده هدایا نو بعض علما هوي چې دا هدن نه مراد دینی اسلام او هدایا نه مراد صحائف دي او د بعض علما وای نه د هدن نه مراد ده دین او د هدایا نه مراد فضل د الله پاک دی بعض علما دې عکس وای او بعض وای یو شی دی هر کلا چې راش تاسو ته زما طرف نه هدن سنه کلار هدن س ضوابط
هدن سقانون هدن سطریقہ طریقت مسلوکت فی الدین پا دین کی طریقہ شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ پا درس کی دا خبر ڈیر کولا چی قیامت کی با اللہ دو تپو سکی چی لما فعلتا و کیف فعلتا ڈیر قیمتی خبر دا لما فعلتا و کیف فعلتا دا کار دی ولی کڑیو نسنگ دی کڑیو وی دا بدا ہر چانا کئی زمانہ بیم کئی ستانہ بیم کئی دا بلن بیم کئی دا بلن بیم کئی پا ہر کار کی لما فعلتا دا کار دی ولی کڑیو بیاوی کیف فعلتا سنگ دی کڑیو تا اللہ وی چی وعدہ دی ولی کڑیو یا اللہ تاویلی چی فن کی خوما طواب لکم من النسائی نکاو کئی نبیا ورطا وی چی کیف فعلتا دا گت میں ولی درچولا دا گت دی ولی سرکولا دا پا کرسی ولی کے ناستے دا سیری دی ولی چولی دا پا جنج باندی ولی تلی دا پا پالنگ ولی خطی دا مونگ کھو کنا دا ابو بکر کری دی نا عمر فاروق کری دی نا عثمان صاحب کری دی نا علی صاحب کری دی نا پیغمبر یولس نکاونا کری دا ندی کری دا خبر پاکی نشتا درشلی تخکت شا الگ پلاس کی ورکا چاڑو سخواتا کی دا خرافات تیار گپن و شپن لا اصل لہو دا گپ شپ تے دید پارا اس اصارت نشتا نو پا دی رنگ بھی کی خوب دیگار پاشی چی فن کی خوما طواب لکم خوشی دا دویم تا پوس کئی چلی کیف فعالتا سنگ دی کڑے ہو دا رنگی دا مڑی با تا پوس کئی دا وعدہ با تا پوس کئی دا دی شکل با تا پوس کئی دی جامو با تا پوس کئی دا دی جماعت تراتل دا جماعت نا دا وطل دا قرآن شریف تا قتل تلاوت منز او دس معاملات اخستل خرسول دا شپی عبادت دا ورز عبادت اٹھنا بیٹھنا عرص کی با اللہ تا پوس کئی لما فعلتا و کیف فعلتا تا سپوش قانون خدا کی توئی کنا دقی تا قانون وئی نو چاچی تابیداری اکڑا دا قانون اللہ پاک دے زمانگا نصیب کی خواہ اللہ دے زمانگ نصیب کی بس غارو بیارا فمن تبعا ہدایا چاچی تابیداری اکڑا زمان دا دن ورہ اللہ اضافت خپل زان توک زمان دا دن اللہ خوک دے کنا دے اللہ خوک دے کنا پیغمبران دا چا دی دا اللہ قرآن دا کتابون دا چا دی دا اللہ زمکہ دا چارا دا اللہ اسمان دا چارے دا اللہ منگ دا چایو دا اللہ نو دین دا چارے دا اللہ دا عرص دی دا اللہ دا عرص دا اللہ دی نو اللہ وی زما بندائی تنو زما دا دین تابیداریو کا دیر خوگی خبری دی کنا اللہ وی زما بندے کنا نو زما دا دین تابیداریو کا کنا نور سکے بس خبر نو زما دا دین تابیداری دی اکلا نو زمان واوروی فلا خوف علیہم نبی یرپدوی یر مخککڑا زکا چی دا یر وخر روان دی یوم یقوم الروح والملائکت صف لا یتکلمون دا حدیث کی راضی ترمیزی شریف چی پورز دا قیامت با ہر انسان پا خلو کی ولاری دا بعض خلو با ادے گٹھو پوری دا بعض خلی با شکم دے کنڈو پوری دا بعض خلو با ادے پوری او بعض خلو کی بالکل نا یو بل سلورم نمبر دیزے پوری بھئی او پنزم نمبر بعض کسب پا دی خلو کی مکمل بھی او پیغمبر پاک علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقی تا فرمائی چکل خلق دا قبر نرا پاسی نو بالکل بے جامو بھئی او بے سپلو بھئی او ناسنت بھئی او آغا رفات میدان تا بچگی وی اریب فریاد کی منڈی بھوئی عائشہ صدیقہ وی دا اللہ نبی وی دا الرجال والنساء جميعا ينظرون بعضهم لبعض دا خلق خوب یو بلتا گوری کنا نبی علیہ السلام ویل نیک بختی الامر اشد من ذالکا وی کار دین دیر سختی دین پتہ ہو لگی دے کنا چی سڑے بربند ناسی کنا او یو بلتا کتے قدری نشی نو مشکل کار دے کنا دے او بیا چی حدیث مطالعہ کے راشی کنا حدیثو کی نو پیغمبر پاک نے علاوہ آدم علیہ السلام بسوئی اللہم نفسی یا اللہ ما ابخی نوح علیہ السلام چی نحنیم سوکل خلق والا ٹکولے دے نوح علیہ السلام پا ہر چوک کی دا اللہ دن مسئلہ کرے دا خلق والے دے یو کتاب میں کتا ہے کی لکلیو چی پا یو چوک کی مسئلہ کو دا نوح علیہ السلام نو خلق وہ بیوش شو نو چی بیوش شو نو دی پندرین اونیو اخواہ راہ کا نو چی پا اوش کرالے
نو بل چوک تلاړه خلک راجم کړو جبرئیل امین را د الله بندا دا زخمونو خود چې لګ ټیک شي بیا یې کو کنه نوح علی السلام په جړاش ګور نوح جړا ته وای کنه وای ز الله پیدا کړم د مسلې د پاره کما خلق وای کټه کوي زبکو او هغه په قیامت کې سوې ها نفسي ابراهيم عليه السلام څنګه پیغمبر اورته و د انګل د الله په مینه کې کنا واړه واړه بچي پرې خدل د الله په مینه کې کنا حضرت هاجره او حضرت اسماعیل ماشومان ځان له زنانه په خوشي میدان کې پرې خدا او هغه وسوي یا الله صرف ما وبخي عیسی علیہ السلام بو یا الله ما وبخي موسی علیہ السلام بو یا الله پته ولګي کنا چې دا راتون کې مرحله ډېرې ګرانې دي ها خو چې زما د دین وې تابعداري کې نو فلا خوف علیهم ټیک شو نه به یره بدوي نه به غمجن څو منټه پدې ها بس ما خو خبره کوم اصلاحي نن یو خبره کوم ماته به 2 منټه مخکې आवाज راکړي درس نه پس اصلاحي خبره کوم یو نن اصلاحي خبره دا چې د مؤمن نه دسه د مؤمن نه نو ډیرو کتابونو لیکلي دا خو امام اوزاعی دا لوی امام دی داغه نقل دی وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَقُولُ قَلِيلًا وَيَعْمَلُ كَثِيرًا وَأَنَّ الْمُنَافِقَ يَقُولُ كَثِيرًا وَيَعْمَلُ قَلِيلًا مومن سره خبر لګي کوي کار ډیر کوي منافق سره خبر ډیر کوي کار لګ کوي الله دې عمل توفیق راکړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة